زه حسیني یم، نو زه مسلمان یم که نه یم؟ یعنی شیعه یې؟ زه مسلمان یم که نه یم؟ د مسلمان عقیده صحیح مسلمان عقیده دا وي لکه چې له شیعه ضرورت یم، نو شیعه د مسلمان عقیده باید دا وي جی چې له جی ضرورتو د دین نه باید منکر نه وي. ته د قرآن د تحریف عقیده لرې؟ نه. نو د تا ټول کتابونه وایي دا قرآن تحریف شوی کتاب ده. اکثریت محدثین علما دی وایي دا اصلي قرآن نه ده. اول خو زه نه پوهېدم، زه اول نه پوهېدم، خو تا تقریبا زه د ډېر ټایم نه د ګورم، او چې دا مې وکتل نو تا ټوله تا خبرې د دلایلو دي ماشاءالله. زمونږ خلک راځي کنځلې کوي، دلایل ورسره نه وي، نو ما چې ټول کتل نو زه دومره پوه شوم چې دې خبرو کې سچایي شته. الحمدلله عقل لرو، کم عقل نه یو، نو ډېر په غور سره مو دا ټولې خبرې اورېدې او پوهېدو. او تا به چې دا خبره کوله چې زه عامو شیعو ته وایم چې راشئ د اهل بیتو دین او د اهل بیتو چې کوم ایمان و هغې ته راشئ، نو دا خبره ډېره ښه خبره وه. او د ستا په دلایل باندې اوس راغلی یې، اوس د اهل بیتو حقیقي دین او عقیدې ته راغلی یې. الحمدلله. او دې دپاره کاري صاحب زه دا نه وایم چې زه به دلته کلمه ما ویلې ده الحمدلله، او زه دا وایم چې بس چې کوم صحیح عقیده ده، نه زه سني یم نه شیعه یم، خو چې کومه د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اهل بیتو د امهات المؤمنین او صحابه کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، او چې څوک دا دوی ته سپکه وایي غلطه وایي، زه وایم چې هغه مسلمان نه ده، هغه بیا اصل اسلام باندې نه ده. په دو خبرو باندې زه پوه شوم الحمدلله. او ډېر علم دې راکړی، تا چې کومې خبرې دي هغه به ما لیکلې په ځان سره. الحمدلله خیر مبارک. او دا الله د تعالی اجر درکړي، او د تا ټولې خبرې به ما لیکلې چې بیا به مو سوالونه کول د هغاګانو نه، نو دوی به بیا وایي چې منکر یې او مرتد یې. بای ته سوال جواب راکړه، کتاب کې څه لیکلي دي، ته بېله خبره کوې. نو دو سره به دلایل نه وي، بس غصه کوي او کنځه. مطلب یې چې دا چې بیا مې ورته وایي چې کاري شفیع الله مې اورېدلی دی چې بس ته تباه غرق شو، چې دا کاري شفیع الله به نه اورئ. ما چې باغو مونږ وایي چې یاره مونږ جی جی عبدالله صاحب څه شی دې اوس له لاسه ورکړل؟ الحمدلله اهل بیت هم حقیقي دي تاسو، صحابه هم حقیقي دي تاسو، امهات المؤمنین هم دي تاسو، دین هم دي تاسو، شریعت هم دي تاسو. اوس به الحمدلله عبادت په الله قسم خوند درکوي. ای والله بالله ثم تالله د ما ځان د 50,000 وارې تر امام علي علیه السلام قربان وي. د ما دا ځان د 50,000 وارې اصل ایمان اندغه اهل بیت قربان وي. دومره ورسره مینه لرو. بېشک بېشک. خو د خیر اراده درته بالکل داسې ده، حقیقت ده، حقیقت ده. څه وایې دغه خپلو عوامو ته څه وایې، دې ته څه پیغام لرې؟ زه دا وایم چې ګوره د عقل نه کار اخلو، چې کوم زمونږ یو کتاب یې که نه بنیاد چې زمونږ دا کتابونو کې چې کوم بنیاد ده هغې کې لیکلي بل څه دي، دلته امر را باندې بل څه کوي، بیا دوی خبرې بل څه کوي، نه یې سر وي نه یې خپل عجیبه عجیبه خبرې، بیا چې سوال کوي غوسه کوي. ګوره علم نه چې څوره سوال کوي هغه غوسه نه کوي، هغه به تا ته جواب درکوي، هغه به تا مطمئنه کوي، غوسه به نه کوي. نو دې سره هېڅ هم نشته. پوه شو بس الله حقیقي دین الحمدلله مونږ ته را نصیب کړه، او الله دې خوشحاله لره د ستا د دلایلو نه. د ستا دوی سره یوه خبره کوي، تا ته وایي چې تا کور په کور جګما یو برول دی، تا داسې اورېدل وایي چې زه نه وینم دغه خو ما به کتل، خو د لایب زه کله هم نه یم راغلی. زه اوس دغه نن 2 ورځ ده چې رالم، زه بره ناست وم نه راتلم لاندې، خو دا مایک بار بار کوم چلو ور به شم، او خبره خو ما نه کوله، خو ما اورېدم او ډېر خوشحاله شوم چې تا برول ته زه رالم او خبره مې اورېدلې. خو دو یوه خبره کوي، تاسو به ټولو نوټ کړي دی، وایي تا فساد جوړ کړی ده. دا فساد ولې جوړ ده پته شته درته کاري صاحب؟ دا فساد دا جوړ ده چې شیعاګانو چې څوره د قوم خلک دي د دوی ټولو په کور اوس دا خبرې شروع دي، او ټول سوالونه کوي جوابونه نشته.
او دلایل ټول د کاری شفیع الله دي او تا دلایل او د تا سورک خبرې دي ما په رجستر کې به لیکلې ښه ټول مې لیکلي دي لیکم ما چې ودرېږه دغه سوالونه ګوره زه خپل قوم ته دا وایم خپلو خلکو ته دا وایم چې وروره جنګ مه کوئ دلایل سره عقل نه کار اخلئ خبره اورئ دې کې کنځلو نه سره جوړېږي اغاګانو ټول بس دغه کنځل کوئ غوسه کوئ داسې نرمه خبره مه کوئ الله بنده مونږ سبق ویلی دی پړه لیکه خلک یو مونږ پوهېږو کمعقل خلک خو نه یو چې سړی خبره کوي مونږ به په عقل نه کار اخلو سوچ به پرې کوو چې یاره دا سړی لګیا ده او زه صرف په دې خبرې نفرت وکړم چې دا سني ده یا دا دیوبند ده د ګیره له په دې خبرې نفرت کوم دا کومه خبره شوه نو ټول مکتب الحمدلله مونږ به پوه شو چې دا ټول باطل ده قامت راکړي دا به دعا راته کوي او الله مونږ ګمراهي نه وساتي خدای محمد